ډېره ښکلې افسانه ده، ډېره په زړه پورې افسانه ده او په لومړي ځل به تاسو دغه افسانه اورئ او دغه افسانه ده د ډېر تکړه لیکوال، د ډېر تکړه افسانه نګار ښاغلي محمد عارف سنګین صاحب. د دوی کتاب دی د پیریانو ډولۍ نه دغه افسانه انتخاب شوې ده. نو تمه ساتمه چې دغه افسانه به ستاسو خوښه شي. د افسانې نوم د سلما. ستاسو توجه او ستاسو پام ورته غواړم. دیدارګل کاکا چې د کوڅې د ور زنځیر واچوو، نو لکه چې تسلي ونه شوه، یو غټ بازو یې هم ورته اړم که. د زنځیر شړنګ سره فقیرو د 4 کالو زوی اکبر خان سینې ته راجوخت که. ملا یې ورته ورو ورو ټپوله. دیدارګل چې کوټې ته راننوته، نو د کوټې ور یې هم بند که. کوټه کې د لاټین تته رڼا وه، هسې خو لکه د ګردې پښتونخوا په دې کلي کې هم په نامه بجلي وه، خو کله ناکله به یې سترګه ووهله او بیا به په ورځو ورځو مروره وه. اکبر خان وده شه. دیدارګل فقیرو ته ووی رانږدې شو. هو وده شه. په خوب کې هم ټوپونه وهي، ور هم وهلی دی. څو ځله مې درته وویل چې نظر محمد له یې بوځه چې جبه یې ورته اوچته کي او لږ د ویرې دم پرې هم واچوي، خو ته یې چې لا کور ته راننوتې نه چې بیا په منډه یې هغه د شبرې تبې ونیو. فقیرو په یو سا د خاوند نه ګیلې هم وکړي او د زوی د ناروغۍ نه د لاپروایۍ احساس هم ورکو. نظر محمد هم پولیس بوتلو. دیدارګل ورو غوندې وویل کوم نظر محمد؟ فقیرو پوښتنه وکړه څو نظر محمد دي؟ خو دا د جومات خادم که نه؟ دیدارګل غوسه شو. فقیرو سنله غرب ورکو یا خدایه پاکه، ته مې په جولۍ کې خیر واچې د ملاستې نه کېناسته. ښه نو دا پولیس اوس لیوني شوي نه دي چې نظر محمد یې هم ونیو. اصلي خلکو ته رسېدی نه شي او تاڼۍ د کلي د ځوانانو بوډاګانو ډکه که. د سرپیچک غوټې یې خلاصې کړې او نور یې هم کلکې کړې. د فقیرو د سر د درد علاج همدا و او لا زیات نه زیات به یې د سور کاغذ ګرمه ګولۍ وخوړه. بړه لاسونه یې خپلو کې مخل یا در قدرتونو څښتنه خیر دا پولیسان په سترګو وړاندې کې چې ایله بیله نظر محمد یې بوتلو. د سلما ځواني خاورې شوه، د کشمیري ماما زړه سوری شو او د پولیسانو غوالنګه شوه. هی سلما چې تا سره دا ظلم چا وکړ؟ سرپیچکې د سر نه کوز که، سر یې سرتور که، دواړه لاسه یې پورته که، یا الله ته پکې په ژوند چینجي وکړي. غوښې د کارغانو خوراک کې ټول کلي ته یې رسوا کړي. پوزه یې سوڼ که، په سرپیچکې پاکه که، سترګې هم په سرپیچکې وچې کړي او دیدارګل ته یې مخ راستون کړو. د اکبر خان پلاره ته هم ډېر بهر دننه مه کېږه، هر ځای کې ځان نیغ نیغ مه کوه. زموږ څوک دي چې تا پسې منډې تړلي وکړي، تا را خلاص کړي. سر یې په دواړو لاسو کې ونیو. وای خدایه سر مې ماتېږي. پښې یې اوږدې کړې، وغځېده. اکبر خان یې سینې ته راجوخت که او بیا نیغه شوه. هسې د اکبر خان پلاره چې نظر محمد پولیسانو ولې بوتلو؟ شپه ورځ د جومات خدمت کوي، ماشومانو ته د سپارې سبق ښایي. که چا ورله نوړۍ ډوډۍ ورکړه ویې خوري، ګنې غواړي نه. دیدارګل سر وغورځولو. هو هدیرې ته هم روزانه ځي. اول د مور قبر ته دعا وکړي، بیا ټولې هدیرې ته. د هدیرې جومات هفته کې یو ځل دوه خامخا جارو کوي او که د لحد خښتې ورته لږې ښکاره شي نو خټه کې بوس ګډ کړي او د لحد خښتې جوړې کړي. نه چا نه پیسه غواړي نه ټکا، د هر څه د الله د رضا دپاره کوي. خو دیدارګل څه سوچ کې لاړو. فقیرو هم په انتظار و چې د ښو نه پس دیدارګل څه وایي.
دیدارګل ډېر وخت خاموش و، خو څه فکر ورته تپوس وکړو. که تا ته یاد شي ډېر پخوا دیدارګل کټ کې کېناسته چې د نظر محمد مور لا ژوندۍ وه، نو د بر کلي د بابوګي د زوی د مرګ دعوه پې شوې وه او دی لا جیل کې و چې مور یې مړه شوه، وشوه خواره. فقیرو د دیدارګل دې خیال سره بالکل اتفاق ونه کړو. هغه وخت کې هلک و، د کونډې زوی و، یو نه یې ورور و، نه یې خور، نه یې تره او نه یې ماما. د دوو نیکونو د برخې ځان له مالک و، حجره به یې هر وخت ګرمه وه، تش پاڼې یاران به ترې تاو، ده به ځمکه خرڅوله او په یارانو به یې غوړې زیړې خوړې. مور ورپسې مخ نه وړه، نازولی و، نیازبین و، او چې هغه بله ورځ تا ویل فقیرو په دیدارګل راسره غوندې شوه چې د نظر محمد په شاملات کې ځمکه راووته، غونډه یې په 100 لکه خرڅه کړه او غونډې روپۍ توري حاجي له ورکړې چې جومات پرې پوخ جوړ کړي. داسې بل څوک کولی شي؟ هو، په ډک جومات کې یو جولۍ روپۍ توري حاجي له ورکړي او ویلې د هدیرې جومات پرې پوخ کړه، دا مې مور پسې خیرات شه. دیدارګل د بابوګي د زوی په خبره خپېمانه غوندې شه. فقیرو سر ولګولو، پښې اوږدې کړې، پوزه یې راښ کړه. هی ځواني مرګې سلما، ته خو شهیده شوې، د جنت مرغۍ شوې، خو کلی ټول په سور اور کې ولاړ دی. بیا به خیر وشوه. یا الله، هر چا چې کړي وي خو خیرې لا شروع کړې هم نه وي چې اکبر خان په خوب کې ټوپ که او ټوپ سره ویښ شو او په ژړا سو. فقیرو په هیبت ځان ته راجوخ کو، ما بچې دی، مور درنه زار شه، مور درنه لوګي، مه ویرېږه، وګوره بابا دې راغلی دی. پولیسان خو دې راشي، ته اکبر خان بابا یې دله په تبر کوتره کړي. تا ته چا ویل چې وړوکي ځان سره د مړي کور ته بوځه؟ وهمي دې کړه. دیدارګل غوسه شو. فقیرو ناسته وه، اکبر خان یې په اوږه اچولی و، په ملا یې ټپوه. یا سړیه، ما ته ولې کارېږي؟ د قیامت ورځ وه، د قیامت د سلما د مرګ غږ و، او که د شین اسمان تندر. چا ته خپل ماشومان یاد و. نن یې 4مه ورځ ده، که زما د سترګو نه یو شیبېله هم پناه شوي وي، نو ما دې الله پاک او بیا سلګو ونیوه. سلما د کشمیري ماما لور وه. کشمیري ماما د روزګار په لټون کې قسمت د کشمیر نه پېښور ته را رسولی و. د کلي مشرانو به ویل چې کشمیري پېښور ته راغلو، نو ایله برید یې راسره شوي و. د کلي بر سر کې د پوخ سړک سره په یوه بیکرۍ کې مزدور و. څو کاله پسې د بیکرۍ سره نږدې یو وړوکی کور په کرایه ونیو او په چوټۍ کشمیر ته لاړه. چې واپس راغی نو ځان سره یې په سره جوړه کې سره لاسونه د سلما مور هم راوسته. ډېره موده یې په هغه وړوکي کور کې تېره کړه، خو بیا یې د ممبر صاحب نه کور دپاره خپل پټی واخیسته چې نن د کلي مینځ کې دی. ډېره موده یې اولاد نه و. د ډېرو دارو درملو او دم درها نه پس الله پاک سلما ورکړه. په سلما پسې بل رور خور نه و. کشمیري ماما او د هغه میرمن ډېره په ناز لویه کړې وه. د کشمیري ماما اوس خپله بیکري وه او ښه روزګار یې روان و. 4 مزدورانو به ورسره کار کوو او دی به په خپله اکثر ګولي ته ناست و. 2 کاله اګاهو د سلما مور وفات شوه او کشمیري ماما هم دلته خاورو ته وسپارله، ځکه چې هغه اوس خپل ځان د دې کلي ګڼلو او د کلي خلکو هم ورته د کلیوال په نظر کاته. په هغه شپه ماسخوتن ناوخته چې کشمیري ماما بیکري بنده کړه او کور ته ورسېده، نو د کور دروازه بیرته پرته وه. د هغه زړه کې راغلل چې سلمان او ور بیرته پاتې شوی دی، خو چې کوټې ته نږدې شو نو د 14مې سپوږمۍ خپلې پلوشې د سلما په سرو وینو راښکته کړې وې. سلما د کوټې په ور کې نیمه د کوټې نه بهر او نیمه په کوټه کې حلاله شوې پرته وه. د کشمیري ماما د خولې نه یو داسې هیبتناکه کریکه ووته چې تر ننه پورې د خوا او شاو ګاونډیانو په مزغو کې بنګېږي. سلما د پېښور پوهنتون طالب علمه وه. د حسن ثاني په نږدو کلو کې نه وه. په پوهنتون کې د یو سیاسي ګوند کارکونه هم او د طالب علمانو ووټونه یې هم ګټلي وو. د سلما د قتل خبر او فایل عکس چې په سبا اخبار کې راغی، نو د پوهنتون طالب علمانو له خوده ووته. د پوهنتون زیاتې ښیښې او ګملې یې ماته کړې، سړکونه یې بند کړه، ټایرونه ته یې اور واچوه. د سترګو رپ کې یوه لویه جلسه جوړه شوه. د طالب علمانو نمایندګانو جذباتي تقریرونه کول، بل طرف ته په سوونو
د اوسپنو ټوپۍ په سر او د اوسپنو جالونو په لاس پولیس چمتو ولاړ و. د حکومت د لوړو رتبو چارواکي، د پولیس مشران او طالب علمان نمایندګان سره خبرو اترو ته ناست وو. حکومتي چارواکو او د پولیس مشرانو د سلما د قاتل نیوو په ښې وعدې وکړې، خو بیا هم د طالب علمانو جلسې بند نه شوې او روزانه به یې د سلما د قاتل نیولو په سختو اختیارونو سره غوښتنه کوله. شاید همدا وجه وه چې پولیس په کلي قیامت جوړ کړی و. په خواوشا کلیو کې هم په حجرو او بیټکونو چاپې غورځولې. اوس د دیدارګل کوټه خاموشۍ په خپله غېږه کې اخیستې وه او شاید دا ځکه چې په تېرو 3 شپو ورځو کې دوی له خوب نه وي ورغلی. نن به دیدارګل فکیرو او اکبرخان د خوب خاپیرۍ مهربانه شوې وه او خپل مهربان څادر یې په 3 واړو خور کړی و. شپه د نیمې نه اورېدلې وه چې دیدارګل ور په درز ووهلی شو. دیدارګل او فکیرو د کچه خوبه پاڅېدل. په دواړو ډېر هیبت راغو. د فکیرو خو جبه تالو پورې نښتې وه، خو دیدارګل چې څنګه د کوټې د ور زنځیر خلاص کړ نو د لرې نه یې چغه کړه: څوک یې هلکه؟ لکه چې تورې حاجي پوه شي چې دیدارګل لرې کړی دی. نو هغه هم اوچت اواز سره غږ وکړو: خپل یو دیدارګله بهر راوځه. دیدارګل شاته فکیرو ته وکتل چې د سره خپې بله خپې په انګړ کې ولاړه وه. په کلاره یې خپلې تماچې نه کارتوس وغورځاوه او فکیرو ته یې ورکړه. دیدارګل چې د کوڅې ور پله 2-3 قدمه واخیسته نو فکیرو ته یې مخ راستون کو: تورې حاجي دی. او بیا د کوڅې ور کې لږه خپه نیولې شو. تورې حاجي لکه چې دیدارګل په کش کړه پوه شو چې ورله راغی نو ورو غوندې ورته وویل: دیداره ور بیرته که، راځه. او رندار ته ووایه چې ور بند کړي. بهر خبرې ګڼې وي، خو د تورې حاجي په ډاډ دیدارګل ور بیرته که او فکیرو ورپسې بند که. فکیرو کوټې ته راغله، په کټ کې کېناسته، خو ډېره وارخطا وه. یو نظر یې په اکبرخان تېر که چې په خوږ خوب وده و. فکیرو بیا لاسونه لپه که: یا الله ته مې جولۍ کې خیر واچوي، د اکبرخان د بابا سر ته خیر کړي. چې څومره پیران ولیان ورته یاد و، د هغوی نامې به یې بیا اخیستې او ناکراري یې لا ډېرېده. د شپې اخري پار هم په وتو شو، خو دیدارګل نښه پته نه وه. د ملا بانګ مال نه لږ مخکې ور ووهلی شو. فکیرو په هیبت د کوټې نه غږ که: څوک یې؟ ور خلاص که. دیدارګل را دننه شو. فکیرو ور بند که. دیدارګل کوټې ته را دننه وته. په کټ کې خور ور پرېوته. سلګو نیولې و. څه وشو؟ چېرته تللی وې؟ دا چا په کوڅه کې خبرې کولې؟ فکیرو په یو ساه پوښتنې کولې، خو دیدارګل مرۍ نه غږ نه خاته. پولیسو نظر یې راوستی و. دیدارګل ځان کابو کو: کوم نظر یې؟ فکیرو اوتره شوه. نظر محمد د جومات خادم. د دیدارګل بیا جبه بنده شوه. غریو نیولی و. نو څه وشو؟ فکیرو په قهر شوه. دیدارګل بیا چوپ شو. د پښو نه مې ګوره ساه ختلې ده. د اکبرخان پلاره وایه که نه څه وشو؟ ته ولې ژاړې؟ لکه چې د فکیرو د بدن نه رښتیا دم ختلې وي. اوس ورو ورو دیدارګل جړه کولو او هم دا یو تپوس به یې ترې کولو: څه وشو؟ سلما نظري وژلې ده. دیدارګل سر پورته کو. فکیرو سینې له غرب ورکو: څه دا ته څه په اوتو بوتو سر شوې؟ د اکبرخان پلاره اوتې بوتې نه دي، پولیس پرې هغه آله هم راوویسته چې سلما یې پرې وژلې وه. د تورې حاجي ګنو کې یې ښخ کړې وه. د فکیرو سترګې پکې راووتې. یوه شېبه خو لکه د بت ناسته پاتې شوه او بیا په سلګو شوه. دا تور برګ تپلې مخ دې خاورې شه، دا چوچۍ د لړم سترګې، دا پلنه چواره پوزه، په دې غټو شونډانو کې د چینجي وشه. فکیرو دواړه لاسونه خپلو کې مخل او په خیرو کې د نظر محمد پوره تصویر جوړ کړ.
خو د اکبر خان پلاره دا اخر ولې دې په من سلمه ووځله؟ دا پوښتنه فقیرو ډېر په کمزوري آواز وکړه چې تاڼېدار یو څوک تکه ګرم کو چې دا ظلم دې ولې کړی دی. نو نظري ویل چې ما سلمه ځان له د کشمیري ماما نه غوښتې وه. هغه یوازې دا نه چې انکار یې کړی و، زما یې ډېر بېعزتي هم کړې وه. د دیدارګل حوصله اوس برابره وه. دا د منګک خپې د خاورې شه ده، ببره ږیره دې په تخته وړپېږه. د فقیرو آواز ورو ورو ټیټېده. سر یې په خپله د دیدارګل اوږې له لاړو او دواړو د دواړو سترګې بیا ورو ورو تېزېدې.